सूरह हूद ज़मानत नुज़ूल आगा दा कि तकलीफुन पैगंबर अलैहिस्सलाम और मुसलमानों तो बीखी ज़्याद शी मौज़ूआत यानी सब्जेक्ट्स दावत। नंबर 2 तफहीम पोहवल तफहीम माना पोहवल। नंबर 3 तंबीह वार्निंग। दावत तफहीम तंबीह। तंबीह माना वार्निंग खबरदारे और को पदावत के दा जिक्र कई कि शिरक प्रेदई होता दे पैगंबर खबर आओ मनाई। द दुनियावी ज़्वन निज़ाम द आखिरत पासास बराबर कर चले दिले पारा बा जवाब दे सब दिले पारा बा जवाब गोए द दुनिया द ज़्वन निज़ाम द आखिरत पासास बराबर कई। द आखिरत पासास बराबर होल माना यानी चे कदम अखने देता गोरा चे दी बस तपोस कई अल्लाह दी बस कई पुश्तना बा कई। तफहीम के दा खबर जिक्र कई कि साबिका अंबियाओ दावत तो मुगो रही कौम ते उगो रही रद ते उगो रही अंजाम ते उगो रही। दावत ते उगो रही कौम ते उगो रही और अंजाम ते उगो रही। तंबीह की दा खबर जिक्र कई कि आजाब यकीनी दे हो अल्लाह का सदा आजाब यो फिक्स्ड टाइम विलागी नमक की नाराजी। हो चकल अल्लाह ब्या फैसला कई द आजाब न ब्या के दखपलो दोस्तानों द रिश्तों ख्याल न साथी चकल अल्लाह फैसला की द आजाब न दखपलो दोस्तानों द रिश्तेदारों ख्याल बयान साथी चिदा द पैगंबर जुए दे ब्यागा पकी वर सरो वर गर्क नू अलैहिस्सलाम की सब बता बुनियाद कई चिदा पैगंबर जुए सामल में सरो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा। अलिफ लाम रा मुकत्ताआत हुआ तो असली माना को खुदा तो मालूम था खु तावील पके दे। अलिफ आला लाम लवामिअ लाम लवामिअ रा रुशद आला लवामिअ द रुशद। आला को आला में पख्तो की मोडेर आला शेद लवामिअ द प्लूरल द लामिअ द लामिअ माना illuminating lights सही illuminating lights indication indicator नहीं रे गाड़ी सही गाड़ी इंडिकेटर और रुशद हिदायत द हिदायत दलारे रोशाना इंडिकेटर्स द आला दरजे किताबुल द कुरान दे लाइट कहता था कम जाए राइट टर्न के कम जाए ब्रेक लगे सही दे यानी द आला लवामिअ द रुशद देता लाइट नहीं उधर गई लेफ्ट का राइट का स्टॉप शा यील्ड का खबर देन केला सो कोई रहता द कुरान होश से बोला खाना सदी उलिकल आला लवामिअ रुशद आला लवामिअ द रुशद
د اعلی درجه روشانه انډیکیټرز د هدایت د لپاره څه شي دي؟ کتابون، دغه قرآن دی. کتابون دا عظیم الشان کتاب دے. دی کتابون دا بیو گورا با دی با باندې دو پیشونه دي. صحیح؟ کله په عربی کې دو زورونه راځي، کله دو زیرونه راځي، کله دو پیشونه راځي. پیش وایي تاسو؟ دې ته وایي تنوین. سوی ورته تنوین. دا आवाज کوي، دیکھو ګوره دا داسې आवाज کوي. دې دا پودا کې کتابن اوس کله دو زورونه وي کتابن، کله دو زیرونه وي کتابن. خبره ده دا این आवाज ده کنه دا دغه لپاره یعنی د پیشونو معنا دا نه ده، نه دا پیشونه تعالی انډیکیټر پکې دی به اون आवाज وباسي. سبب وباسي د تنوین وي. سوی ورته تنوین. او په عربي لټریچر کې د تنوین د استعمال بلا ډېر حکمتونه دي. صحیح؟ د بلاغت په میدان کې د دې ډېر حکمتونه دي. دلته حکمت ته عظمت، دلته ولیک چې دلته د تنوین حکمت ته څه عظمت لویواله. نو د کتاب معنا خو د کتاب معنا سره پښتو کې کتاب خو مونږ دا ډېر عظیم الشان کتاب دی. دا لفظ عظیم الشان مو څرته راوستو د تنوین نه، دا مو څرته راوست شرشه د دې تنوین نه، د دې اون आवाज نه. اون आवाज مو څه رااله؟ عظیم الشان. سیف الله خان پوښي کتاب دا عظیم الشان کتاب دے احکمت آیاته. احکمت احکم یحکم احکاما. عربی لغت کې د احکام معنا د مضبوطول. نو لغوی معنا خو دا غلطه ولیکه احکمت آیاته. لغوی معنا لفظی معنا دا مضبوط کړي شوی دی آیاتونه دي. د دې آیاتونه مضبوط شوی دي. نو څنګه مضبوط کړي شوی دي؟ څوک په دې کې تغییر او تبديل نشي کولای. څوک په دې کې تغییر او تبديل نشي کولای. احکمت د دې مصدر د احکام، د دې مصدر څه دی؟ احکام. د احکام معنا د مضبوطول. to make something strong or to strengthen something. چې څه شي مضبوطه ای، چې څه شي مضبوطه ای. نو معنا دا ده چې څوک پکې تغییر او تبديل دشمنان به بلا ډیری. د دې قرآن دشمنان په دنیا کې لګ دي، بلا ډیر شي دي، بلا ډیر زیات دي. څوک پکې څه دا واستې شي تر اوسه پکې رانه واستې چې 1500 کاله کې چا د یو زبر د یو زیر د یو پیش تبديل پکې رانه واستې. ځکه د دې آیتونه الله تعالی ډیر مضبوط کړی دي. د دې آیتونه الله تعالی ډیر مضبوط کړی. ما یو حدیث ولسته بیګا زورغله مالتا والنٹ کې د یو ماشوم حفظ کړ بیان تور کړ. نو تم یو طویل حدیث بسوي تا بیان کې مې استاد ډیر وخت نالم. هغه په حال کې پروګرامونو فکس ټایم و. مې بس استاد ډیر وخت نالم او مې بس یو حدیث درته بیانوم. نو حدیث کې تاسو لیکئ ډیر قیمتي حدیث دی. حارث اعور، حارث الاعور. اعور ځکه چې دا یو سترګې کاڼه، یو سترګې کړنده و، نو دې ته اعور وایي. سوي ورته چوپ مونږ ورته کاڼه وایو. نه کونه نه، کاڼه جدا شی دی، کاڼه جدا شی دی. کاڼه وایو غوږ والا ته، کاڼه وایو سترګې والا ته. چې یو سترګې ړندۍ نو مونږ ورته کاڼه وایو. اردو کې ورته کانا وایي، اردو کې ورته کانا وایي، مونږ ورته کاڼه وایو. صحیح شه؟ دا غوږ والا چې ته مونږ کونه وایو. نو تاسو چې څه وایو په یو سترګه چې چوک چوک کاپ سره ها. نو حارث اعور دی وایي د جمعات کې تیرېدم مسجد کې، دا ولې کم دغه سي چې مسجد کې تیرېدم په خلکو باندې خلک ناستو. ناغې د دنیا په خبرو کې مشغول، ناس په مسجد کې مشغول څه کیو؟ د دنیا خبرو کې. وېزه د مسجد نلاړم حضرت علی خصا رضی الله تعالی عنہ چا سره؟ حضرت علی سره. د لیک کنه
نو حضرت علی ته مې اطلاع ورکړه چې خلک دې مسجد کې ناستو د دنیا خبرې کولې. نو هغه ما نه تپوس وکړه او وقت فعلوا خدای کول هغوی جي او نو حضرت علی راته ووایي چې ما رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي انها ستكون فتنه چې یو داسې فتنه به پیدا کېږي چې مسجدو کې به خلک دنیوي خبرې کوي، مسجدو کې به خلک عبادت به کم کوي، دنیوي خبرې به ډېرې کوي. او فتنه هغه شی دی چې انجام یې وي تباهي. فتنه هغه شی ته وایي چې نتیجه یې نو ما رسول پاک صلی الله علیه وسلم نے تپوس کو مل مخرج منها د دې فتنې نه خلاصې څنګه ده وے آؤٹ دې فتنې نه څنګه خلاصې. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راته کتاب الله د خدای قرآن فتنې نه بس خلاصېږي د خدای په کتاب. نو د خدای د کتاب یا پیغمبر علیہ السلام بیان وکړو فيه نبأ من قبلکم دې کې د سابقه امتونو واقعات دي د تیر امتونو واقعات دی پکې چې سره سوچ څوک کامیاب شو څوک ناکام شو، کامیاب پس شو ناکام پس شو، دا واقعات دي. وخبر ما بعدکم تاسو نه رسو تاسو باندې څه حالت را روان دي مرګ نه بعد داغه اطلاع ده پکې د مرګ نه بعد بتا سره څه کی داغه اطلاع ورکړي. وحکم ما بینکم ستاسو میت کې چې کوم معاملات یا کوم تنازعات راځي داغه حکم او فیصله ده پکې داغه سره پکې حکم او فیصله ده پکې. ها دنیوي ژوند کې وهو فصل دا قول فیصل دی کفالو یې کې دا رښتیا کې او دروغ کی مونږ وو شودي کی او کی سره جدای کی حق او باطل وليس بالهزل. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صرف انټرټینمنٹ نه دی، دا قرآن صرف دا تفریحی نه دی، امیوزمنٹ نه دی. پیغمبر علیہ السلام چې من ترکه من جبار قسمه الله کجا ځان تر قرآن نو یو غاڼه چې نه دا اوس دنیا ډیره ایڈوانس شوې ده. صحیح جبار داس مخلوق ته وای چې وې دنیا اوس ډیره ایڈوانس شوې ده، اوس قرآن مران باندې کار نه کیږي، اوس بس نو ټیکنالوژي والا خبره کوو. نو پیغمبر علیہ السلام وی قسمه الله خدای باغی رزه کی الله باغی ټوټي کی. ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله سوچ د قرآن نه علاوه په بل شی کې هدایت ګوري خدای به گمراه کی. چې هدایت د قرآن نه اخلي چرته هدایت ګوري قرآن نه علاوه بل سکی الله به سکی گمراه به کی. پیغمبر علیہ السلام فرمایل وهو حبل الله المتین دا د الله تعالی مضبوطه رسای ده. تاسو رسای وای روپ رسای یعنی کدی اونی ولا زور په کې نه خدای طرف ته بخیږي مضبوطه رسای ده معنا بخیږي به الله تعالی طرف ته. وی فرمایل وهو الذکر الحکیم دا هغه ذکر دی چې حکمتونو ډک دی. وهو الصراط المستقیم دا نیغه لار ده الله طرف ته رګوزي. وهو الذي لا تزيغ به الاهواء خواہش پرس خلق په دې کې چینج او تغییر نشي راوسته. ان قرآن کی څوک تبدیلی نشي راوسته. ولا تلتبس به الا السنه دې سره خلق معنا مکسینګ دې سره مکسینګ سوای د پیغمبر د خبرې نه بلې خبرې کیږي نه. ولا يشبع منه العلماء
پیغمبر علیہ السلام فرمایا د قرآن عالمان د دې قرآن د بیان نه مړیږي نه اینه مړیږي چې بس انفذ نه اوس یې لګي ژوند دي تور کړی ولا يخلق بكثرة الرد پیغمبر علیہ السلام وی دا داسې کلام دی چې بیا بیا ریپیټ کولو سره دا تابانه بے مزه نه لګي هر وار چې اوري یو نوې لذت پر کې زیات لذت ولا تنقضي عجائبه پیغمبر علیہ السلام وی دې عجیبه نکته دا ختميږي نه تر قیامت به نوې نوې نکته بیانېږي د دې وجه دی یو استاد به تدا قرآن وای هر وار تفسیر کې باتا ته نوې نکته درکړي ځکه دا قرآن کمال دی چې دا عالم ذهن کې الله تعالی القا کوي څنګه الله تعالی دا عالم ذهن کې نوې نکته ورچي ولا تنقضي عجائبه د دې عجائب ختميږي نه کانسټنټلی د الله طرف نه رواني د علماء په قلب دماغ باندې تر قرآن معجزه کانسټنټلی د دې عجائب په علماء واردېږي د الله طرف نه یعنی عجائب ختميږي نه وهو الذي لم ينتهي الجن حتى اذا سمعته حتى يقول قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به دا هغه کتاب دی او هغه کلام دی چې پریانو واورید جناتو چې جناتو واورید نو هغه په خاموش پاتې نشو هغه ایکسپریس کړ خپل قوم ته چې مونږ یو ډیر عجیب قران اوریدل دي مونږ یو یادی للرشد فآمنا به ودا سے قرآن دے چې ہدایت طرف ہدایت ور کوي عقل مندای طرف ته نو موږ ایمان راوړل دي من قال به صدق پیغمبر علیہ السلام یې سوچي د قرآن خبره کنوي کوي د رښتیا وایي د دروغ پکې امکان نشته یعنی انسان په خبره کې د دروغ امکان نه پښ د قرآن خبره کې اې د دروغ امکان شته دیکھ مانا پیدا ہے خدا ته دروغ نسبت کے معاذ اللہ نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې رښتینه څوک ته 100% چې څوک د قرآن خبره کوي قرآن بیانې دا رښتینه سره دی من قال به صدق ومن عمل به اجر چې چا قرآن باندې عمل وکړو یقینا به ورته ریوارډ ملاويږي ومن حكم به عدل چاچه د خپل حکومت نظام په قرآن باندې قائم کړ د عدل ته ورسېد چاچه حکومتي نظام په اساس قائم کړ د قرآن په اساس نو د چرته ورسېد عدل انصاف ته ومن دعا الیه فقد هدي الى صراط مستقیم او څوک چې قرآن طرف ته دعوت ورکړي دا قرآن طرف ته دعوت ورکون کې سره یقینا خدای صراط مستقیم طرف ته گایډ کړی دی چې د قرآن دعوت ورکړي خلکو ته دې معنا دا چې خدای ورته هدایت نصیب کړی دی سیف الله خان په خپل یو اجتماع کې بس دا یو حدیث خلکو ته بیان کړ ها Avevo più c'è più sangue, avevo detto che volevo tutto il desapo, io computer si deve stare con il studio. Ma questo avevo altra vacanza solare tutto il denaro. Perché dovevo fare dato ma tingi che dovevo piccare solare. هغه زموږ یو ملګری هغه ملیزین سټوډنټ دی زموږ هغه اوس دا انګلیش تفسیر په خپل یو ویب پیج جوړ کړی دی هغه ته ورچي په ویب پیج کې ورچي نو زموږ یو سټوډنټان دلته موشوي دي کنه نه غي د پاره ورچي نو اوس ماته ویب پیج راته نه معلوم نو سبب ته بیا تاسو کوم چې ویب پیج سره لکه سمرګرو لندن او فرانس نو مې ویلي چې موږ ته
انګریزي تفسیر پکار دی کدا چې په کمپیوټر باندې ناغه لګي وړه چي نه د اډیټ کا او دا په ویب پیج باندې ورواچو افغانستان ته ور منتقل کا او بلوچستان ته ور منتقل کا او پیښور سیمه ته ور منتقل کا دا ډېر خیر بلکې کوم پښتانه او خیان دي چې زمونږ په د اروپا کې او چاپیرا اوسېږي یعنی دا نه چې ټول خلک گمراهان دي نه دا څنګه خلک هم بلا ډېر دي خو چاته مواقع نشته چا سره ټایم نشته دومره خلک دي یعنی یو څو زنانه زمونږ پښتنې دي د قندار دي هغه د دوره معمولی یعنی مسئله دا غي به تاسو کوي صحیح یعنی تقریبا په هر درې مرز بر هغه له کور ټلیفون راځي او هغه وی قاضي صاحب او بخښه دا یو مسله ده نو چې دا به جایز وي کنه به جایز صحیح زوی نه داسې کار کول غواړي بما چې قاضي صاحب نو پته ولا دې معنی چې ایمان ده کني سره د حلال حرام څه پته لګي چې سړی پټا وا ډالر پیدا کوا څنګه نشو طبيعي فالعذاب نهاية وسيلة الناس بلا بيت الصرف وبركة مش تجيب فيه كده كيف شايف حكومة القرآن على أساس عدل إنصاف قائم عدل إنصاف قائم دا خدای نظام خود دا عدل انصاف نظام هغه ته انسان فالټس هم معلوم دي د انسان ریکوایرمنټس ورته معلوم دي چې کوم نظام ورکړی دی نه په دغه اساس ورکړی صحیح لکه چې دا کله د انسان دغه وګوره سفر خانه چې ته کوم شی انوینټ کې به تور انجینیر ایجاد وکړي تا ته د هغه کمال او د هغه نقصان ټول معلوم نه صحیح او ته په دې باندې هم پوي چې دا کمال به څنګه ایکسپلایټ کې او دا نقصان به څنګه کنټرولې صحیح نو الله تعالی د انسانانو او ټول دنیا خالق دی نو هغه ته پته چې انسان کمزوري څه ده د انسان فالټ څه ده لہذا دغه کمزوري جديره څه ده او د انسان کمال څه ده دا کمال به اوس یوټیلایز کې څنګه نو دا په قرآن کې ښودل دی وس په د نیو ساينس نه انشتاین مې سټوپید وایي ها وس د نیو ساينس نه انشتاین سټوپید وایي ها وایي دا یو استراو کړه هغه تصدق نه سره ها ته په دې یو خبرته له عمر کړه وایي چې څنګه حل کوم او کنه صحیح وایي هیڅ فکر نو نه وسره الف لام را اعلی لوامد رشد کتاب عظیم الشان کتاب دے احکمت آیاتو چی مضبوط کړی شوی دے آیاتونه دے یو معنا او دو معنا احکمت آیاتو چی د حکمت ډکړی شوی دی آیاتونه دے د حکمت ډکړی شوی دی آیاتونه دے نو اوس دلته یو مسله ولیکا کہ قرآن کی یوز ہے سورہ آل عمران آیت نمبر वो دریم صورت ته وګورم لا يكلف الله هو الذي الله تعالی غزاد دے آیت نمبر 1 سورہ آل عمران هو الذي الله تعالی غزاد دے انزل عليك الكتاب نازل کرے دے تابانے کتاب میں آیات المحکمات بعضی دی کتاب آیاتنا محکم دی دلته ولیک چې دی آیت کې الله تعالی وایي چې څه آیاتونه د کتاب محکم دي او هن ام الكتاب دغه محکم آیاتنا لغتن وایي مور تا ستا مور تا مور معنا دلته فاونټین هډ فاونټین هډ سر چشمه څه شي سر چشمه پیژنې ها
وهن ام الكتاب چدا سرچشمه د کتاب دا و اخرو انور آیاتنا متشابهات دي. نو الله تعالی وایي س آیاتونه د قران محکمات دي، محکم دي، او س آیاتونه د قران متشابهات دي. س آیاتونه د قران متشابهات دي. او بل ځای سورہ زمر سلوشتاں پارا آیت نمبر 23. پیدا رکھا اللہ تعالی نزل نازل کرے دے احسن الحدیث بہترین سٹیٹمنٹ. احسن الحدیث مانا بہترین بیان. احسن الحدیث بہترین سٹیٹمنٹ بہترین بیان. کتاب متشابہ کتاب متشابہ. اللہ تعالیٰ ٹول کتاب تا متشابہ ہوئے تو لکھا چدے آیت کے ٹول کتاب تے متشابہ ہوئے. سورہ آل عمران کے بعض آیاتوں محکم دی بعض متشابہ دی. دلتے ہوئے ٹول کتاب متشابہ دے. خود لے کر سفلا خان متشابہ دے. او ننے سبق آیت نمبر اول دو سورہ ہود. آیت نمبر اول دو سورہ ہود. اللہ وی کتاب احکمت آیاتہ. دا کتاب دے چی ٹول آیاتوں محکم دی. ٹول آیاتوں محکم دی. نوز دیکھو گورا یو آیت کی وی س آیاتوں محکم دی س متشابہ دی. فبل آیت کی وی ٹول کتاب متشابہ دی. فبل آیت کی ہوئے ٹول کتاب محکم دے. نو بظاہر کنٹرڈکشن دے. بظاہر سے دے کنٹرڈکشن دے. یعنی یا کو ٹول کتاب محکم ہوا ہے یا ٹول کتاب متشابہ ہوا ہے یا بیادا ہوا ہے کہ س آیتوں محکم دی اور س آیتوں متشابہ دی. یو زائد دا کتاب تا ٹول تا محکم ہوئی بل زائد ٹول کتاب تا متشابہ ہوئی بل زائد تقسیم کئی کہ س آیتوں محکم دی اور س متشابہ دی. نو بظاہر دا لگی کہ کنٹرڈکشن دے. کانٹرڈکشن دے وہ اصل کے نہ دے. اصل کے نہ دے. ذکا چرے دی الفاظ و معنی مختلف تھا. الفاظ و معنی سورہ زمر کے چ اللہ تعالیٰ وہی چ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. اللہ تعالیٰ نازل کرے دے بہترین سٹیٹمنٹ کتاب متشابہ. مسانیہ دا مسانیہ لفظ دے دا پخپل دا دی متشابہ تعریف دے اور دی متشابہ تعین دے اور دی متشابہ معنی دا. ذکر متشابہ اصل معنی دا لفظی لغوی ریزمبلنس سشے الائک سشے یوشا سمیلاریٹی سشے. اب فارسی کے وہ یکسانیت سنگوئی وردن یکسان. اللہ تعالیٰ فرمائی کہ خدای بہترین سٹیٹمنٹ نازل کرے دے یکسان دے. یکسان مانا کہ یو خبرے پہ یو صورت کے کرے دا نو چکل پہ بل صورت کے دائے خبرے تذکرہ کئی نو پکے کنٹرڈکشن نشی پیدا کرے. یکسان خبر کئی لولی کا چل متشابہ مانا دا نا چل دے آیتونا چکم سبجیکٹ ذکر کئی نو پائی کی کنٹرڈکشن نہیں. پائی کی کنٹرڈکشن نہیں دی وجہ بل اللہ فرمائے فلا يتدبرون القرآن. خلق قرآن کے غور و خوض نہ کئی. ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا کثیرا. کہ دا قرآن دا خدای کتاب نہ وے نو خلق و بلا ڈر کنٹرڈکشن پہ کی پیدا کرو. خدا دا خدای کتاب دے او دا خدای علم پہ ہر شے بانے دا سے دے لکہ دا سڑی پہ تلی کے 400 پروت شی. لہذا دا اغنی یو شے غائب کی گی نا چتنے ہیر شی چلتا کوئی خبر یوشان کڑل تے بل شان کرا دا اغنی ہیری گی نا دا خدای نا ہیری گی نا. نو آغا موضوع
چې هغه په صورت کې څنګه ذکر کړی دا چې په لسمه پاره کې بیا ذکر کړي نو بعینه التشان ذکر کړي خبره ده کې رااله درته متشابه کله څه متشابه ریزمبلنس یکسانیت او نن آیت چې هغه کې وایي چې کتاب احکم ټول قران د حکمت ډکته نو یقینا هر آیت د حکمت ډکته دا ولیک چې هر آیت د څه ډکته د حکمت ډکته او د سوره آل عمران آیت چې پاره کې الله تعالی وایي چې څه آیتونه محکم دي او څه آیتونه متشابه دي نو الته د محکم معنا دا ده دا ولیک الته د محکم معنا په سوره آل عمران کې دا ده چې څه آیتونه محکم دي یعنی معنا دا ده چې معنا معلومول آسان دي معنا معلومول آسان دي او څه آیتونه متشابه دي معنا چې داغي مفهوم کې کمپلیکیشن دی مفهوم معلومولو کې کمپلیکیشن دی so you have to be in touch with the sheikh دا متشابه آیتونه د معنا معلومولو د لپاره وسکه د عالم نو پته لګي نو آیتونه خدا سړي صحیح لکه الله تعالی وایي چې رښتیا وایي اوس رښتیا ویل د لپاره مولات ضرورت نشته چې د آیت معنا څه ده کښته پکې ایک مولات ضرورت نشته بچا ته ساده ترجمه وګوره ای کې ویل کلی چې رښتیا وایي دروغ مو وایي انصاف کوي ظلم مکوي د چا حق محکم آیتونه محکم معنا دا ده چې سهله المعانی چې هغه معنا معلومول آسان دي ترجمه نه معلومول شي څه کول شي ترجمه نه معلومول شي خو بعضی آیتونه متشابه دي متشابه معنا چې سو پورې د عالم نه ځان نه پکړه کنفیوز کیږي او بکی چې د عالم نه ځان نه پکړه ها نو سبای کنفیوز کیږي او بکی بلکې خدای مکه د گمراهی شکار بشي خراب بشي کتاب احکمت آیات و عظیم الشان کتاب دے واپس کل سبق تا مثال داس ہے کہ سورہ بقرہ کے یا سورہ مائدہ کے دو دا یو آیت راغله ده اللہ تعالیٰ فرمائی او لامستم النساء یا چې د خزو ملامسه مکړي د خزو ملامسه مکړي زه انټنسلی ملامسه ترجمه نکوم او لیکه یا چې د خزو ها ملامسه مکړي فلم تجدوا ماء او ابنمو مي فتيمموا نو تيممو کوي فتيمموا نو تيممو کوي اوس تيمم سره کله کوي چې او د سمات شوی تيمم کړه کله کوي چې او د سمات شوی او ابنمو مي یا ابو استعمال باندې قادر ني ابنمو مي یا د ابو په استعمال باندې قادر ني نو بیا سره او د په ځای باندې کوي تيمم کوي نو پته ولګي چې د خزو ملامسه مو کړی نو دې سره او د ماتيږي چې د خدو ملامسه وکړي دې څه کیږي او داس ماتيږي اوس او بیا مومنا یا په بو استعمال باندې قادر نه نو سبکه فتيمموا تيمم بکې اوس دا لفظ ملامسه دا لفظ متشابه دا لفظ ملامسه دا لفظ څه متشابه معنا چې اوس کو صرف د لفظ ترجمه ته ګوره خو لمس دی ته وي دغه وګور چې بدن سره بدن ټچ او د سمات پته ولګی دا چې د سره بدن سره بدن یو ځای شه نو د خبر دین کړه د لمس خدای معنا ده اوس کله عالم نه پته ونه لګي خو په کې کنفیوز شي دې څه مقصد شو د دې آیت څه مقصد چې خدای بدن سره لمس شو او ټچ شو او د سمات اوس دې ته وي متشابه عالم سره بدن ان ټچ ساتي ورنه گمراه بشي نو درې مذهب دي په کې غلطه ولیکه چې په دې لمس کې څو مذهب دي درې مذهب یو د امام شافعي او د احمد ابن حنبل یو د امام مالک یو د امام ابو حنیفه امام شافعي او امام احمد هغه دواړه وایي چې د بدن حصہ بربنده د بدن حصہ لوسا د بل بدن بربنده یې سره ټچ شو د بل بدن د لوسی یې سره ټچ شو یو بدن د سړیو بل بدن د خځو اوس خځه کې پیدا فرق نشته مور وا خور وا خځه وا لور وا اجنبي وا سوا خود د بدن لوسی یې سره لکه مټه
لکه خو وګوره سبلا خانه لکه تاسو مټه وای مټه یا لکه لاس یا لکه لاس. امام شافعي او احمد بن حنبل او لامستم النساء او دس مات شي سړي څه د سړي او دس مات شي ځکه لوس بدن د خل سره ټچ او دسته شو او دس مات کوي دغه آیت کې راغلي او لامستم النساء سوي او لامستم النساء. امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې دا بدن د خزه بدن سره ټچ کول حالا او دس ماتيږي چې په شهوت ټچ شوی چې په ټچ شوی په شهوت باندې ټچ شوی یعنی لوسوي یا کپړو سره خو چې په شهوت باندې بدن ټچ شو یعنی مثلا به خو ګوره یو سړی ارادتن او دس کې دی او ارادتن یو شذ ولاړه او د ویش لګ داسې او وجه ور سره داسې ولګون چې بدن د بدن نرمي محسوس کړه د په مزه واغسته بدن نرمي محسوس کړه د په مزه واغسته اوس دا شهوتن ټچ دی دا کوم ټچ دی شهوتن سیکسوال ټچ ټو سم ایکسټنٹ امام مالک او دس مات شو څه شی وته کني وته او دس مات شو وکاو لامستم النساء. امام مالک امام شافعي او احمد بن حنبل دا وړاندې خبره کوي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي دا اوس د خپل بوډا خبره تا وګوره دا د بلازویه ده دا د بلازویه د دین په اصل پوریږي صحیح شو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي فرست اف آل we must know چې او دس ماتېږي څه سره دا ولیک ناغوی د او دس د ماتېدو خو بنیادی شی دا دی چې نجاست یا پلیتی د بدن نه راوځي او دس سره ماتېږي نه یو شی نه پلیتی او کنه اوس که پاک شی د بدن نه راوځي لکه لیاړې نو لیاړ سره او دس نه ماتېږي نه چې پلیتی د بدن نه راوځي په کومه طریقه نو معنا څه او دس ماتیږي. اوس دلته د اخر سره ټچ شوی دی خو څه شی راوته نه دی بلکې راوته خو څه کې نه راوته هم نه دی نه بدن ته څه شی نه راوته نه بدن ته څه شی راوته دی نو د څنګه مات شو څنګه هغه وایي چې د او دس د ماتېدو خو بنیادی فلسفه او بنیادی سبب دا دی چې بدن نه بس پلیتی راوځي نو چې د بدن نه پلیتی راوځي نو دس مات شي نو د څه شی راوته دی چې نه نو د څنګه مات شي صحیح نه اوس دا نور مذاهب چې دي ای وای دا اولا مستم النساء اولا مستم النساء. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دو لفظ دی عربی کې یو وګوره او ما تا ګوره او لمستم النساء او لامستم النساء. لمستم لام باندې زبر دی لام باندې سره زبر دی لامستم ولار زبر دی په لام د پاسه باندې یو الف لیکل دی د لام د پاسه یو الف لیکل. امام رحمت الله علیه فرمایي په لغت کې عربي لغت کې د صرف ټک د پاره لمسر راځي زبر والا صرف سره دي لمس لمستم النساء دا لامستم النساء په لام باندې ولار الف دی. اوس خدای ته ضرورت پېښ شو چې د زبر په ځای باندې ولار الف په لګو خبره څنګه کړه دا دوره وګړي ولې دا دروغ دی هغه وای د لامسه معنا ټچ نه دی د لامسه معنا ټچ نه دی هغه وای کم کارونه چې داسي چې هغه اکچوال ورډ او لفظ استعمالول ولا لغبت کاری نو الته خلق کنایات استعمالي الته به خلق څه کوي کنایات صحیح لکه مثلا اوس مونږ زو دالته باتروم ته چیرته او باتروم کې وسکو متیازه وکړو لوی او دس ماته وکړو اوس دا څوک نه وای ځکه دا بدکاری only to make you understand چې الکه چرته دی غول کو مثلا به سور سپخ کار شي سپخ کار شي کنه صحیح نو سوې ویل باتروم ته ځم لګ باتروم اٹھن کو یا ریسټورانټ ته ورځم یا په وطن کې مونږ وایو سارا ته ځم سارا گشت ته صحیح شو. عربي کې هم براز وته وای براز معنا صحرا یا غایت ورته وای غایت معنا کنده کنده پیژنې لا یعنی لاندې ځای ها صحیح نو الته څوک دا نه وای چې د قندار نه بار رواني سارا کې ترغنداب طرف ته څوک ته چرته دی او زه وسیدا سے غول لازم چې وای داس لیونه سړی دی. اوس دغه شی دغه لفظ استعمال ذکر سړي کرک ورکی
سوردي کرک وردي نو دا سارا غشت زم صحیح نو سره په مفهوم باندې پوښي خو دې الفاظونه صحیح دا کرک ور نشي صحیح نو اوس دا لامستم دا لفظ د مباشرت لپاره ده سره لپاره ده بس نور خو پیژنې صحیح نور مزید تفصیل بسوا نو او لامستم معنا چې مباشرت مو کړی بی بیان سره نو بی بیان سره چې مباشرت وشي خو بلای به پلیتی بدن نه وځي کنوځي غسل صرف او دس نه سوشي غسل ور سره ماتي او غسل ووري سره باندې نو بیا بسکه فلم تجدوا ماء او بمنو مونده نو بیا بسو کې تیمم بو کې غسل لپاره بیا سره سو کې تیمم کې صحیح دیکھو ګور سبله خانه اوس امام صاحب رحمت الله علیه دا مسله کو ذکر کړل لامستم چې دا لامستم دا لفظ لامستم استعمال کړل د مفهوم هغه بل دی مباشرت دی صحیح شو چې هغه سره د بدن نه شی راوځي صحیح خدای له سره وجه ځکه هغه لفظ استعمالول ډیر خنخ کاری چې هغه لفظ استعمال کړي الله تعالی استعمال کړي نه ډیر خو نشکاری او امام رحمت الله علیه فرمایي بعینه دغه ترجمه کړي د عبد الله ابن عباس د لامستم دغه ترجمه بعینه چا کړي ده عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او بیا امام سے تایید کړي دا ترجمه بدرو احادیث امام بخاری کو د امام څخه ډېر رسته دی لکه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ داغه شاګرد دی عبد الله ابن مبارک څوک دی عبد الله ابن مبارک او د عبد الله ابن مبارک شاګرد حماد عبد الله ابن مبارک شاګرد څوک حماد او د حماد شاګرد دی امام بخاری د امام صاحب د شاګرد ندری حدیث ذکر کړی دي او سړي غدري حدیثو کې ان شاء الله به الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسنة وتوانا لوانا فالله خير الحافظ وارحم الراحمين